وای مولوي صاحب دوا په پنجاب سایډ دې راورسو په اندړو کې زه مېلمه شوم په ګیرو کې د ګیرو کې زموږ یو اندړ قوس بیا په ترکتور کې راواچو نو ترکتور خو له ګیرو شپږ ساعته کې نه رارسي ډاکټر یې دا نس اصله کوي وایي بعد ما دې نه پرې کېږي درته ډاکټر صاحب ترکتور کې مې یو هغه ورته وایي لوی که کوچنی کاشکې ما جسم یوه ښځه وایي ډاکټر ته ورغله وایي ډاکټر ته چې بادرنګ خورم لبان مې وپړسي وایي ډاکټر ته زه چې لبان خورم بادرنګ مې وپړسي وایي یو بل نفر وایي ډاکټر ته ورغی ډاکټر پیسکایي وایي که د مریض باد خوري ډاکټر په خندا او تر مریض غاټ یې وکړو ډاکټر وایي دا خلکو ته مه خوړل دا مرض ساري وو تاسې اخیستونکی وو حاجي ګل خان دې ما اشنا د دوه دغه ته دوه کجې وکړې دوه یې درېیمه یې وکړه ما ورته حاجي ګل خانه بختوره درې کجې دې وکړې وایي حاجي څه بختور یې مال مې دې تور سپې ده اولاد مې نه کړي مال ولې دې تور سپې وایي قسم خدای د حاجي چې ماخستان چې برق مړ شي پیغړ مې داسې لکه د هدیرې بیلچی وایي دورې کړ خدای دې خبر وکړي سید رضا لایو ویډیو د پورته ګورو دغه زموږ کلي کې یو زاړه ته ښځه وکړه حبیب نومي ملابب کاکا ساج ته له واده سره چې ګوله غوله مې وخوړو مال وایي قسم د ما چې لکه میلو اوسپنه پې ګرځم دوی ته مخته د وردګ کیسه ته حاجي صاحب څه شپېره دی ما تاسو ته بیا ووایم د وردګو خوندې ما فارشیپ کې دا وردګان ما ته وایي حاجي صاحب دا ویډیوګانې کې دي ولا موږ ډېر خراب کړي ما تاسو شو خلک یاست دغه ټولې دي په تاسو کې پردي دي په تاسو نه تړم وردګ وایي پخره سور کابل ته ځو خو خطر نه و نو پخره مچ ناسته مچ یاري په دې کښېني بیا پخره په دې کښېني ودې تو دېغم دودې کومه څه بیا بنګ ودې تو بیا پخره کښېني هغه غوږونه داسې خو چې کابل ته رسېدل داسې کړی مچ یې نیولی ate kalsaran şimdi fiko da to je Mustafa da go fiada olursun. Dedi samim sayım masoma. Veya bana yuvarda istadı klas. Warda ge vay kaza maçta bir vay kaka kare maçta bir vay var. Mayri maçta bir vay faşem. Vay faş vay ya Xuday di ta kor taraglim توبه می da Xuday la gulzar sabın narava kar ka wali mi khali توبه mi. فایشه وای مېری وای خدای له کوچانو سره د آباد کار کوو په کره ته باندې خدای توبه مې نه کاکا کړای مې یو خې وای وردګ وای خدای ما وبخي شولې مې را ډېره وستې بل وردګ وای وردګ خدمات وردګ خمیر سره مساوي کوي او وردګ ډېر ما جمعه ته چای ورته ما څنګه نه درو ما ته مې چای خو تر مزونه نه وي چې جوش ته شمه ورغلې ده نو زه ورته ما دې کدای کندهار خلک به داسې عادت دی چې جوش کې سپکې هغه چای نه خوري وایي مکروه ته مردار نو ده ته مو کاکا اجازه ده چې جوش کې په کوم ته لکه کندهاری باید یو نه چې در ته وایي نه زړور